الله رب العالمین رحمت بل دا دی هغه خلک چې د الله نه امید لري دا خلک به الله رب العالمین جنت ته داخل کړي. د الله نه امید ساتل د جنت، د الله نه دا تمه امید لرل چې ماته به الله بخښنه کوي، دا د ایمان شعبه ده. په مؤمن کې به دا موجود دی، د الله نه به د جنت تمه لري او د الله نه به ویره هم لري په زړه کې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو واقعه بیانوي، یخرج من النار 4 د اور نه چې دی څلور کسان دا به راویستلی شي. فیعرضون علی الله، دا 4 خلک دا به الله رب العالمین باندې پیش کړلی شي. الله به چې دا خلک د اور نه راوباسئ، د الله مخې ته به راشي. ثم یؤمر بهم الی النار، بیا به دغه 4 واړه خلکو باندې الله بیرته فیصله وکړي، دا هم چې د اور نه راایستلي بیرته دا اور ته او جهنم ته چې دی بوځئ. دا خلک به روان شي. فیلتفت احدهم، په دې 4 کسانو کې به یو کس شاته وګوري، شاته به ګوري. رب العالمین به ورته ووایي، ای زما بنده ته ولې شاته ګورې؟ ستا هغه نور ملګري چې د بیرته لاړل جهنم ته داخل شول، ما په تاسو باندې بیرته فیصله وکړه چې بیرته ورته داخل شئ. نو دغه د الله بنده به څه ووایي؟ فیقول یا ربي انی لارجو، ای زما ربه زما ستا نه دا امیدو، اذ اخرجتنی منها الا تعیدنی فیها، کله چې تا دا حکم وکړه چې دا بندگان د جهنم نه راوباسئ، زما په زړه کې دا امیدو چې ویستلو بیرته موږ چې د جهنم ته نه راواپس کوي. ما ستا نه دا امیدو یا رب العالمین. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، فینجیها الله منها، په دغه امید باندې دغه خلکو ته به الله رب العالمین نجات ورکړي چې زما بندگانو تاسو زما نه دومره امید لرئ او په ما باندې دومره ښه ګمان لرئ چې یو ځل مې د اور نه راویستی چې بېرته مې ته حکم وکړو، اوس هم په زړه کې امید لري چې الله به په ما باندې رحم کوي. الله رب العالمین به دغه په خلک په ښه ګمان باندې چې په الله باندې ښه ګمان وکړو، د الله نه ښه امید وساتلو، الله رب العالمین د اور نه ورته نجات ورکړو، جنت ته چې داخل کړو. نو امید ساتل د الله نه دا د الله رب العالمین بل رحمت دی، فقط دا په امید باندې چې دا جنت ته داخلی. دغه معنا یو بل حدیث کې راغلی ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، 2 کسان وی په جهنم کې ډېرې زیاتې چغې به وی. الله به امر وکړي چې دا خلک راوباسئ، څنګه ډېرې چغې وی. الله رب العالمین به ورته ووایي، لما اشتد صیاحکما، ای زما بندگانو په دې جهنم کې تاسو دا چغې څنګه ډېرې ووایي؟ قال فعلنا ذلك لترحمنا، دا د الله 2 بندگان به ووایي، الله موږ په دې جهنم کې ځکه ډېرې چغې وو چې ته په موږ باندې رحم وکړې. لکه قیدین چې په جیل کې پراتې چغې ووایي، دې دپاره چې لږ بار او ازادې فضا ته وباسي. نو دغه جهنمین به الله رب العالمین ته ووایي چې الله موږ ځکه ډېرې چغې والې د دې دپاره چې ته په موږ باندې رحم وکړې. الله رب العالمین به ورته امتحانا ووایي، ان رحمتي لكما ان تلقي انفسكما حيث كنتما في النار، زما رحمت ستاسو لپاره دا دی چې بیرته جهنم ته لاړ شئ، کوم ځای کې چې وایي هماغه ته لاړ شئ. په دې کې به دواړو کې یو کس هغه به لاړ شي جهنم ته به ځان ګزار کړي. فیجعلها الله علیها بردا وسلاما، کله چې دغه یو کس جهنم ته ځان ګزار کړي، الله رب العالمین به په دې باندې دغه اور یخ کړي، سلامتیا والا به شي، دغه بنده به نه سوځي. دا بل به بیا ویقوم الاخر، دا بل چې دا به بې بار پاتې شي. فلا یلقي نفسه، خپل ځان دا به جهنم ته نه ګزاري. الله رب العالمین به ورته وفرمایي، ما منعك ان تلقي نفسك كما القى صاحبك، ای زما بنده ته څه منع کړی؟ دا سره چې کوم ملګری راغلی و هغه خو بېرته جهنم ته لاړ، هغې خپل ځان ګزار کو، ولې ته ځان هلته ګزارې نه؟ ته څه منع کړلې؟ څه باعث ده چې دلته ولاړې؟ هغه د الله رب العالمین بنده به ووایي، یا ربي انی لارجو الا تعیدنی، انی لارجو، زه دا امید لرم د تا نه، الا تعیدنی فیها بعد اذ اخرجتنی منها،
الله زه چې تا د جهنم نه راایستم زما تا نه دا امید و چې ما به دې ته بېرته نه واپس کړې. نو الله رب العالمین به د دې امید د وجې نه امر وکړي چې دا دواړه جنت ته بوځئ. فیدخلان الجنه برحمت الله. دغه دواړه بندګان چې د الله د رحمت دومره امیدوار وو، الله به یې په دې امید باندې چې د جنت ته داخل کړي. دا د الله رب العالمین بیل رحم دی، بیل رحمت دی چې د الله نه څوک امید ساتي، په الله باندې څوک ښه ګمان لري، الله یې په دې ښه ګمان او په ښه نیت باندې الله رب العالمین جنت ته داخلوي. بل د الله رب العالمین یو عجیب رحمت دا دی په هغه بندګانو باندې چې هغه ګناهګار او د ګناه په وجه باندې چې دی اور ته تللي. په اور کې په جهنم کې به دوه قسمه خلک وي، یو به پکې سوچ کافرې مشرکان به او بل به پکې هغه مؤمنان چې د ګناهونو په وجه باندې اور ته تللي. هغه خلک چې کافران دي او مشرکان دي فهم لا یموتون فیها ولا یحیون. دی به په جهنم کې داسې نه به پکې مري او نه به پکې ژوندي کېږي. داسې حالت به لکه سړی چې د زنکدن په سخته کې نه د دنیا په طرف او نه د آخرت، نو هغوی به همدقه حال او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ولکن ناسا اصابتهم النار بذنوبهم او قال بخطاياهم. په دې اور کې به بعضې داسې خلک چې د اور له بعد د ګناهونو په وجه باندې د خطایانو په وجه او د تېروتنو په وجه باندې به دې اور ته داخلې شوي. د الله رب العالمین رحمت په دې خلکو باندې څه فیمیتهم الله اماتة. دغه مؤمنان بندگان چې د ګناه په وجه باندې اور ته داخل شوي، الله رب العالمین به په دې باندې دا رحمت وکړي چې په اور کې به مړه کړي. حتی اذا صاروا فحلا. دی به په دې اور کې پراته تر دې چې دوی به سکاره شي. بیا به الله رب العالمین فأذن لهم بالشفاعة. الله به اجازت ورکړي چې دغه زما بندګان چې د ګناهونو په وجه باندې اور ته راغلي وو، دیو دپاره د شفاعت اجازت دی، دې دپاره شفاعت وکړي چې د اور نه وځي. نو ملایکې، انبیاء کرام، مؤمنان، بندگان دی به د دې شفاعت وکړي او دغه خلک به الله رب العالمین د اور نه راوباسي. الله رب العالمین به دغه خپل بندگان د اور نه راوباسي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې دغه خلک الله د اور نه راوباسي نو د جنت خواته یو ویاله بهیږي، ماء الحیات. دا مؤمنان بندگان چې د ګناهونو په وجه باندې په اور کې سوځېدلي وو، الله رب العالمین به آب حیات، ماء الحیات چې کوم نهر او ویاله ده، الله به دا خلک هغې کې چې دی وغورځوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دیو به په دغه ویاله کې داسې رازرغون شي کما تنبت الحب فی حمیل السیل. لکه د دریاب غاړې ته چې یو لی پرته وي او په هغې کې یو تخم پروت وي او دغه تخم چې دقلته ښایسته رازرغون شي، تنکی صفا سپین مزیدار رازرغون شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي آیا تاسو دا تخم نه دی لیدلی؟ الم تر انها صفراء ملتویه. تاسو دا نه لرئ چې دا تک زیړې او کوږ وږي. دقه مؤمنان بندگان الله به په دغې آب حیات په دغې ویاله کې الله دغه شانته رازرغون کړي او برابر به یې کړي. فأذن لهم بالجنه. الله به ورته اجازت ورکړي چې ته لاړ شئ او جنت ته چې دی داخل شي. دا هغه بندگان د الله چې د هغې نه خطایي شوې ده، الله په هلته مرګ راوسته او د هغې نه وروسته چې د الله ورته اجازت ورکړي چې شفاعت او د هغې نه وروسته الله جنت ته داخل کړي. بیا چې کله دغه بندگان د الله رب العالمین جنت ته داخل کړلی شي، د دې په څټونو باندې به ټاپې وهلی شوي چې دغه خلکو چې په اور کې وو جهنمینو، دی به الله رب العالمین نه په جنت کې دعا وغواړي یا رب العالمین له ټاپې خو رانه لرې کړه، دغه د کوم مهر د جهنم چې په موږ باندې لګېدلی دا رانه لرې کړه. الله رب العالمین به دعا قبوله کړي، هغه به هم ترې لرې کړي. نو د الله رحمت په دې حدیث کې دا دی چې دغه د الله کوم مؤمنان بندگان دي او د ګناه په وجه باندې اور ته تللي دي، فیمیدهم الله اماتة. الله به دیو باندې هلته چې د مرګ راولي.